د امام علیه السلام سیرت کور حواله سره وکسو د مو د هر یو امام کور ساده تیر شوی دی د مولا امیر المؤمنین کور په باره کې تاریخ وکسو اور بهترین کور هغه کور صد هغه دروازه باندې جبرائیل به اجازات خسته اما ډیر ساده کور و د امام حسن د امام حسین د امام زین العابدین علیه السلام د امام باقر علیه السلام د صادق علیه السلام د امام کاظم علیه السلام ابراهیم ابن عبدالحمید ویایس دخلت على ابي الحسن الاول ویایس زه داخل شولم وم امام باندې وم امام کاظم علیه السلام ته ابو الحسن اول یی فی بیته د هغه کور کې زه هغه باندې داخل شولم الذي کان یصلی فیه هغه کور سه هغه کې امام یعنی کور کې مخصوصه کومه کمره وه سه هغه کې امام المونځ کولو ګورو دې کې یو پیغام دی دوستان د سیرت کې فاذا دغه ابراهیم ابن عبدالحمید د ویایسه کله زه داخل شولم سترګې مې وغړولې هغې کمرې ته سه کومې کمرې کې امام المونځ کولو یعنی خاص و امام سره فاذا لیس فی البیت شیء ما سترګې وغړولې هغه کور کې ما څه ونه لیده الا خسفت مگر یو ظرف ما ولیده د ابراهیم دی ویایي چې کله کور ته زه ننوتم ما څه ونه لیده هغه کور کې صرف یو ظرف ما ولیده و سیف معلق یوه توره مې ولیده څه هغه کې کوړي وه و سیف معلق توره مې ولیده هغه کور کې و مصحف اور هغه کور کې مې یو قرآن ولیده دا د امام کور جای نماز یې چا ولیدی لیف خرما غنه جای نماز دی هغه کې یو ظرف دی هغه کې یوه توره کوړي دی دیواله کې اور هغه کې یو قرآن یې ایښی دی دومره ساده کور دې سیرت کې څه پیغام دی دوستان یو پیغام خدا دی چې انسان مسجد نه علاوه پکار دی کور کې هم المنځونه کوي کور کې هم المنځه دپاره یو ځای خاص کی لکه مولا امیر المؤمنین څه کله سر باندې ضربات ولګېده کور ته یې راوستلو امام حسن ته ویله ما حسنه زویه ما بوزه اغزي باندې کېنوه څه کوم ځای کې زه المنځونه کوم یعنی امام هم کور کې یوه ځای کې همیشه به المنځونه کولو بس خلک شته دی چې مسجد کې المنځونه کوي کور کې نه المنځه نه څه خبر شته نه قرآن تلاوت نه څه خبره شته نه کور کې هم پکار د انسان نافله کوي لمونځ کوي نافله المنځونه شپې تهجد بل پیغام دا دی چې هر یو هغه کس د ائمه اطهار علیهم السلام پیرو حسابیږي هغه پکار دی چې خپل ناموس دفاع وجې نه خپل مال دفاع دپاره خپل کور دفاع دپاره هغه سره څه د دفاع څه پکار دی کور کې موجود وي د امام کور کې توره وه و سیف معلق بل څه مهم شی دی و مصحف قرآن هر یو کور کې پکار دی قرآن وي خو داسې نه چې قرآن تکچې کې کېږدی دوړې ورباندې پرتې وي په میاشتې یو ورې نه خلاصې نه هره ورځ هر شپې پکار دی د هغه قرآن تلاوت کېږي